مخکې یو هلک و فکر کوم ستاسې ملګری و ډینجر په نوم وکړل شوی و هغه اوس چیرې ده هغه اوس چیرې رابطه نشته نیم خبر خلي ولې جیل کې جیل له ورغلی و بیا رابطه یې اوس نیم خبر اوکې ملګرو دا هغه هلک و کوم چې په ټیک ټاک د ډینجر مومنت سره به کومې ویډیو جوړولې څه موده هغه ورک و او اوس چې دی هغه بیا د سکرین مخې ته راغلی دی په کوم کې چې وایي چې زه ترکیې ته تلمه او په هغه لار دونه زیاته سخته وه او داسې وایي چې د ایران بارډر کې مو سره داسې چل شوی و هغه سیټ ته به وکړو خو راځو دا کومې ویډیو چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري د دې کم مخکې کومې چې ویډیو کړې وي نو تاسو هغه دا وخت کتی شئ یعنې یو ډېرې زیاتې شرمناک په پښتون قوم کې نسوار هغه دونه نه دي هم لکه څونه چې پکې دا بچهبازي هغه عامه شوې ده ډېر زیات یو په دردونکي دغه در سره وایم چې لکه مونږ دا ښودی هم تاسو ته نشو چې هره ویډیو مونږ تاسو سره داسې کوو خو څه وکړو زمونږ کوم پښتانه وروڼه چې دي هغه په دې کار باندې ډېر زیات په بده باندې روان دي ډېر زیات غلط طرف ته روان دي نو زمونږ هم دا کوشش دی چې دا کم پښتانه وروڼه چې دي دې کار نه منع کړو ځکه مونږ وګورو د انډیا خلک هغه چا خبره سپوږمۍ ته وخاته او مونږ چې کم پښتانه یو هغه اوس هم د دې هلکانو کم دا کارونه چې دي هغه شروع کړي دي نو الله تعالی دې مونږ ته هدایت وکړي د دې کم کارونه چې دي هغه دې مونږ الله تعالی منع کړي نو دغه لنډه شان ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کوله امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زمونږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو الله حافظ